په پای کې مخکې له دې نه چې د لوښو کړنګا توده شي د غونډې له جوړونکي د خبریال ډاټ کام مشر ته میرویس افغان ته بلنه ورکړم چې راشي او څه چې زړه غواړي هغه درته ووایي په دې پای کې. تر هر څه دمخه زه د دغې غونډې ټولو برخوالو هر یو ته په جلا جلا توګه ډیره مننه وایم چې راغلل له موږ سره په غونډه کې برخه واخیستله، وخت یې راوایستی او د پانیپت د بري د جګړې یاد یې بیا تازه کړ. له بده مرغه په تیرو 2500 کلونو کې پر دغه برخه باندې ډیر لږ کار شوی ده، خو اوس دا د خبریال ویپاڼې په مټ باندې موږ وتوانېدو چې دا کار مو وکړ. البته دا یوازې خبریال ویپاڼه نه ده، په دغه غونډې په جوړېدو کې ډیره زیاته مرسته یما باریز، اسماعیل خان کړې ده. زه ویاړم چې له ما سره د بي بي سي خپلو پخوانیو همکارانو هغه ډول د تل په څیر په هغه شکل باندې مرسته وکوله، یعنی هیڅ یوه زر هغه احساس مې نه ده کړی. ډاکټر صاحب جنبیش په ډیره ناخلاصۍ راغلی، دغه درانه کار پیټی چې سټیج دغه په غاړه واخیست. صفیه خور ناسته ده، ایمل ناسته، سپین ناسته، ګرد ملګري راغلي دي او په غونډه کې په خپله ناخلاصو شادان صاحب ناسته چې په ځانګړي ډول باندې نن پروګرام چلوي او یعنی ډیره لویه ذمهواري ده، ماته معلومه ده. د ټولو څخه ډیره مننه کوم. یو ټکی وایم، د غونډې څو غوښتنې دي، که تاسو ته قابل د قبول وي، د منلو وړ وي، زموږ دا غوښتنې ډیرې ساده دي. په کندهار کې دي د احمدشاه بابا کور پاته کور، البته چې 4 دالانه پاته دي، دا دی وژغورل شي او د کابل کندهار پر لویه لاره د پانیپت څلی دی له نړېدو وساتل شي. دا تاسو ته منظوره ده؟ له دې سره دغه مقالې چې د افغانستان د تاریخ یوه برخه دي، ماښام هم موږ د غونډې د هغه جوړونکي ډلې سره ناسته ورباندې وکوله. موږ نه غواړو چې ډېر ژر یې په ویپاڼو کې خپرې کړو. د هغه بنیادي وجه دا ده، زموږ هڅه روانه ده چې دغه مقالې ټولې له یوه اندازه پیغامونو سره په کتابي بڼه چاپ کړو، که سبا څوک ریسرچ کوي یا پلټنې کوي د دې څخه ګټه واخلي. له دې سره نو لیکوالو څخه هم د دغو مقالو له لیکوالو څخه هم غوښتنه دا ده چې دغه مقالې تر هغو پورې که وساتل شي. زه نه وایم په ویپاڼو کې به هم زیاته ګټه ځینې واخیستلی شي، خو کیدای شي د کتاب ارزښت څه ناڅه راکم کړي، یا خلک لاس ورکړي ووایي یا په بله بڼه باندې ښه به دا وي چې په کتابي بڼه باندې چاپ شي. زموږ هڅه روانه ده، انشاءالله ډېر ژر به دا کار وکړو. په خالصه کالج امرتسر کې د احمدشاه بابا اصل لیکونه پراته دي، هغه باید په افغان حکومت په ویډیویي بڼه په مایکرو ویډیویي فلمونو باندې واړوي او له هغه سره هغه اسناد چې د هند په بېلابېلو کتابخانو کې پراته دي. صفیې خور په دې کې ښه ریسرچ او پلټنه کړې ده، یما تللی و له بېلابېلو کتابتونونو څخه یې لیدنه کړې وه، هغه باید چاپ شي. دا د حکومت څخه زموږ غوښتنه ده چې حکومت دا کار وکړي. تاسې یې راسره منئ دا غوښتنه؟ بله تر ټولو مهم ټکی دا ده، په افغانستان کې د احمدشاه بابا د تاریخي هڅو په اړه یو مرکز جوړ شي چې خلک ځینې خبر شي. ډیری خلک لکه څنګه چې په د غونډې ویناوالو وویل، خلک د پانیپت کیسه افسانه بولي، زما دپاره هم شاید تر ډیره بریده داسې وه، خو په کار ده چې ورباندې یو مرکز جوړ شي او کار ورباندې وشي. نه ناصري صاحب، په حکومتي کچه باید حکومت کار ورباندې وکړي، ځکه احمدشاه بابا هغه هستي ده چې موږ ته دا اوس ما په مقالو کې واورېدل، تاسو هم واورېدل، موږ ته افغانستان را کړی دی، زموږ فرض جوړېږي. په هر حال بیا هم له ټولو څخه یوه نړۍ مننه کوو او هغه وبخښئ دغه غمخور صاحب یوه خبره کوله چې غونډه سیاسي نه ده، له هېچا سره تړاو نه لري، نه د چا سره مخالفت لرو. هر څوک چې زموږ دغسې هڅې ستایي، خدای دې راولي کور یې آباد، که زموږ تاریخ ته زیان وراړئ کور یې وران. ډېره مننه. تر هدایت وتلې ده، نور به ډاکټر صاحب پوسه کار پویسه. ډېره مننه. زه بیا هم له تاسو څخه یوه نړۍ مننه کوم چې په ډېر مصروف وخت کې موږ ته وخت راوستی. خدای دې خیر درکړي. هو رښتیا وایي، تر ډوډۍ وروسته خوندوره مشاهره لرو، هغه د غونډې 2مه برخه ده. ډاکټر صاحب ډېره مننه. ډېره زیاته مننه.